یا بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو که چیرې ستاسو د بیولوژي تېر لوست په یاد وي، موږ په تېر لوست کې د ذوحیاتینو او همدارنګه د څخېدونکو یا خزندګانو په هکله مو لوستل. په دې پوه شلو چې دغه حیوانات د کومو خصوصیاتو درلودونکي دي او کوم حیوانات په دې ډله کې شامل دي. خدای دې وکړي چې تېر لوست مو زده کړی وي او که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوي لوست ته. په ننني لوست کې به موږ د الوتونکو په هکله ولولو. دا چې الوتونکي څه ډول ژوندي موجودات دي، د کومو خصوصیاتو درلودونکي دي، په دې موضوعاتو به موږ نن خبرې وکړو. الوتونکي مختلف انواع لري، مختلف ډولونه لري چې بیا دوی په مختلفو سیمو کې ژوند کوي او همدارنګه د خاصو ځانګړتیاوې درلودونکي دي. الوتونکو بدن د بڼکو په واسطه پوښل شوی دی چې الوتونکي دوه ډوله بڼکې لري. لومړی یې نرمې بڼکې چې د نرمو بڼکو په واسطه یعنې کوچنۍ بڼکې دي او د دوی بدن ګرم ساتل کیږي. دویم یې سختې بڼکې دي. دا هغه بڼکې دي چې دوی د دې بڼکو په واسطه الوزي او یا هم پرواز کوي. الوتونکي مخوکه لري چې د مخوکو په واسطه دوی خواړه خوري او همدارنګه دوی هګۍ اچوي چې هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل شوې ده. الوتونکي د تودې وینې لرونکي دي. توده وینه یعنې څه؟ د دې ځواب ماته په کومنټ کې راواستوئ او همدارنګه د الوتونکو د بدن د تودوخې درجې 40 درجې سانتیګریډ ده. الوتونکو کوم ډولونه لري یا د کومو ډولونو اساس د کوم موضوعاتو په اساس دوی تقسیم بندي کیږي. الوتونکي د شکل، مخوکې او د پښو له مخې د څه کیږي تقسیم بندي کیږي، یعنې په مختلفو ډولونو ویشل کیږي د درې موضوعاتو په اساس. کوم؟ شکل، مخوکه او پښو. د دوی مخوکې له مخې داسې ډله بندي کیږي چې دوی کوم خوراک نه تغذیه کوي، دوی څه ډول خوراک کوي، د کوم مواد څخه دوی تغذیه کوي. او د دوی د پښو د شکل نه معلومي چې دوی په کومو سیمو کې اوسي، آیا په سړو سیمو کې اوسي او که په تودو سیمو کې. لکه څنګه چې تاسو د الوتونکو مختلف ډولونه لیدلی دي چې بعضې اهلي دي او انسانانو سره یو ځای ژوند کوي، لکه چرګان، هیلې، کوتره او بل ډول یې پنګوین دی. اوس راځو په تی لرونکو حیواناتو باندې چې دا څه ډول حیوانات دي او د کومو خصوصیاتو درلودونکي دي. تی لرونکي حیوانات خپله جنیني دوره یعنې لومړنۍ دوره خپل د مور په بدن کې تیروي چې کله دوی نړۍ ته راغلل یا وروسته د زیږون څخه دوی د مور شیدو څخه او یا هم د مور د تیونو څخه تغذیه کوي. تی لرونکي حیوانات د مختلفو خصوصیاتو درلودونکي دي چې د دوی بدن د ویښتانو او وړیو په واسطه پوښل شوی دی او کله چې د دوی ماشوم نړۍ ته راشي د ماشوم یې د مور له شیدو څخه تغذیه کوي چې د مور په تیونو کې د شیدو غدې دي چې همدغه شیدې بیا د اوبو، پروټین او کاربوهایډریټ څخه تشکیل شوي دي. تی لرونکي حیوانات د سږو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه مختلف غاښونه لري. مختلف غاښونه د څه لپاره لري؟ د دې لپاره چې دوی د مختلفو خوراکونو څخه ګټه اخلي او د همدغه مختلفو غاښونو په واسطه دوی کولی شي انواع او اقسام د خوراکونو وخوري. بل خصوصیت چې تی لرونکي حیوانات لري هغه دا دی چې د تی لرونکو حیواناتو د مغزو حجم د نورو حیواناتو څخه زیات دی او دا د دې لامل کیږي چې دوی ښه زده کړه وکړي او فکر کولی وشي. تی لرونکي حیوانات په مختلفو ډلو ویشل کیږي. هګۍ اچوونکي تی لرونکي، کڅوړې لرونکي تی لرونکي او پلسنټا لرونکي تی لرونکي حیوانات دي چې دا هره ډله خپل ځان ته خصوصیات لري. هګۍ اچوونکي تی لرونکي حیوانات هغه دي چې نوی زیږیدل شوی ماشوم یې د مور څخه تغذیه کوي، د مور د تیو څخه تغذیه کوي چې د مور په تیونو کې همدغه شیدې د شیدو غدو په واسطه منځته راځي، لکه شیشګی او پلاټیپوس. دویمه ډله کڅوړې لرونکي تی لرونکي حیوانات دي چې دوی مخکې له دې چې د دوی جنین تکمیل شي یعنې د جنیني دورې د تکمیلېدو څخه مخکې د دوی همدغه ماشوم نړۍ ته راځي او د مور په بدن کې کڅوړه ده چې همغه کڅوړه کې دوی اوسیږي او د مور له تیونو څخه او یا هم د مور له شیدو څخه دوی تغذیه کوي. لکه کوم حیوان؟ لکه کانګرو. بل یې پلاسنټا لرونکي تی لرونکي حیوانات دي چې دا حیوانات د جنین دوره د مور په رحم کې تیروي او د مور په رحم کې د پلاسنټا څخه
تغذیه کوي او همدارنګه د دوی د جنیني جوړښت چې کله تکمیل شو د دې نوی زیږیدل شوی ماشوم تولیدیږي او یا هم منځته راځي. وزه، زمری، پسه او همدارنګه نور اهلي حیوانات هم دي چې موږ سره یو ځای ژوند کوي. اوس راځو خپل بل عنوان ته. افغانستان کې تی لرونکي او الوتونکي حیوانات، یعنې په افغانستان کې د دوی کوم نوعی وجود لري او په کومو سیمو کې ژوند کوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو افغانستان یو وچ او غرنی هیواد دی، نو دا دې ته زمینه برابروي چې انواع او اقسام د الوتونکي دلته ژوند وکړي. د الوتونکو تقریبا 1590 په افغانستان کې ژوند کوي چې بعضې یې په غرونو او بعضې د افغانستان په ځنګلونو کې دي او 120 د تی لرونکي په افغانستان کې وجود لري چې د وخت په تیریدو سره د دغه حیواناتو زیاتې انواع له منځه تللي. ولې؟ د دې لپاره چې د ځنګلونو له منځه وړل او همدارنګه د دغه حیواناتو ښکار کول د دې لامل شوی چې دوی د مختلف انواع منقرض شي او له منځه لاړ شي. بل عنوان مو کبانو، الوتونکو، تی لرونکو اقتصادي اهمیت. آیا دغه حیوانات د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې کوم تاثیر لري او که نه؟ دغه حیوانات د انسانانو عمده خوراکي توکي برابروي چې د همدغه حیواناتو په غوښه کې او یا هم په هګیو کې انواع او اقسام د ویټامینونو وجود لري. د دغه حیواناتو غوښه زیات اندازه ویټامین A او ویټامین D په ځان کې لري چې دا د انسانانو د ودې لپاره ډیره زیاته ضروري ده. او همدارنګه لومړنیو انسانانو د وحشي حیواناتو او وحشي الوتونکو څخه ګټه اخیستله. څنګه؟ لومړني انسانانو به د دغه حیواناتو څخه د خوړو او د پوښاک څخه ګټه اخیستله. یعنې کله به یې چې دغه حیوانات ښکار کړله د دې غوښې نه به یې د خوړو دپاره استفاده کوله او د پوستکي څخه به یې ځان ته لباس جوړوله. او همدارنګه د اهلي الوتونکو د غوښې او هګیو څخه هم موږ استفاده کوو. پخوا به دغه الوتونکي او یا هم دغه حیوانات اهلي کېدله او انسانانو د دوی اهلي کېدلو په واسطه وکولی شو چې دوی له ځان سره وساتي او له دوی څخه ګټه واخلي، یا د دوی د غوښې څخه او یا هم د دوی له هګیو څخه. همدارنګه اس، خر، غویه، سپی او انواع او اقسام د اهلي حیوانات دي چې انسانان په مختلفو قسمتونو او یا هم مختلفو برخو کې له دوی څخه ګټه اخلي. مثلا په بار وړلو کې د دوی له غوښې څخه او همدارنګه په زراعت کې هم د دوی څخه ګټه اخیستل کیږي. دا هم د کبانو، الوتونکو او د تی لرونکو حیواناتو اقتصادي اهمیت. نو موږ ګورو چې علاوه پر دې چې دوی په طبیعت کې یا په چاپیریال کې ژوند کوي، علاوه پر دې چې موږ له دوی څخه خپل خواړه برابرو، دوی په اقتصادي بخش کې هم اساسي رول لوبوي. دا هم زموږ نننی لوست. که اوس راشو خپل لوست په خلاصه توګه ووایو، نو وایو چې الوتونکي خاص ځانګړتیاوې درلودونکي دي. د دوی بدن د بڼکو په واسطه پوښل شوی دی چې 2 ډوله بڼکې دي. لومړی یې نرمې بڼکې او بل یې سختې بڼکې. همدارنګه دوی د مخوکې په واسطه خوراک کوي او هګۍ اچوي چې هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل شوې ده. دوی د تودې وینې درلودونکي دي او د بدن د تودوخه درجه تقریبا 40 درجه د سانتیګریډ ده. الوتونکي مختلف اشکال او انواع لري چې زیاتره د شکل، مخوکې او پښو له مخې ډله بندي کیږي. د مخوکې له مخې دوی معلوموي چې دوی د کومو غذاګانو څخه استفاده کوي، دوی خوراک څه ډول دی. او د پښو د شکل نه دانشمندان معلوموي چې دوی په کومو سیمو کې ژوند کوي. همدارنګه بل عنوان مو تی لرونکي حیوانات دي چې دوی جنیني دوره د مور په بدن کې تیروي او وروسته د نړۍ راتلو نه دوی د مور څخه تغذیه کوي. د مور له شیدو څخه تغذیه کوي چې همدغه شیدې د شیدو د غدو په واسطه رامنځته کیږي او شیدې د اوبو، پروټین او کاربوهایډریټ څخه تشکیل شوي دي. همدغه تی لرونکي حیوانات د سږي په واسطه تنفس کوي او د دوی غاښونه مختلف اشکال لري چې همدغه مختلف شکلونه د دې لامل کیږي چې دوی وکولی شي د مختلفو خوراکونو څخه ګټه واخلي. تی لرونکي حیوانات بیا په 3 ډلو ویشل کیږي: هګۍ اچونکي تی لرونکي، کڅوړې لرونکي تی لرونکي او همدارنګه پلاسنټا لرونکي تی لرونکي حیوانات چې دا هر ډول یې بیا ځان ته خاص ځانګړتیاوې لري. افغانستان کې تی لرونکي او الوتونکي حیوانات. په افغانستان کې د دغه حیواناتو کوم انواع وجود لري او یا هم په کوم تعداد باندې موجود دي؟
افغانستان کې تقریبا 1590 د الوتونکو او همدارنګه 120 د تی لرونکو حیواناتو موجود دي چې که چیرې موږ ځنګلونه له منځه یوسو او همدارنګه ښکار کړو دغه حیوانات د دغه حیواناتو نسل منقرضیږي. کبانو، الوتونکو او تی لرونکو اقتصادي اهمیت. موږ وویل علاوه پر دې چې دغه حیواناتو د غوښې او هګیو څخه موږ ګټه اخلو، دغه حیوانات په اقتصادي بخش کې هم اساسي رول لوبوي او موږ کولی شو د دغه حیواناتو څخه د ژوند په مختلفو برخو کې کار واخلو. مثلا د بار وړل، د دوی د غوښې څخه موږ تغذیه کوو، په زراعت کې هم دوی اساسي رول لوبوي. نو دا هم زموږ نننی لوست. خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي او زموږ سفر کې هم همدلته پای ته رسیږي. نو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د څپرکي لنډیز یو ځل ولولئ او د څپرکي د لنډیز پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړئ. نو که چیرې تاسو د دغه پوښتنو په ځوابولو کې کومه ستونزه درلود، نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. زموږ نننی لوست همدلته پای ته رسیږي. که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه پوښتنه درلود او یا هم ستونزه درلود، کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. تر بیا چې زه راځم او د بیولوژي نوی لوست تاسو ته درکوم، په پاک الله مو سپارم.